پرون مو د حج 3 اقسام ذکر کړي وو. اجماع په دې ده چې 3 سره قسمه حجونه جائز دي: افراد، قران، تمتع. خو اختلاف صرف په افضلیت کې وو. هر مذهب والا خپل ځان لپاره دلایل ویلي چې کوم یو بهتر ده. نن د حج تمتع بیان کیږي. تمتع په لغت کې فائدہ اخیستل په افعال د عمره واصلا الى الحج. عام تر دې نه په 2 احرام وي که په 1 احرامي، نو لهذا حج قران تم تمتع په لغوي معنا ویل کیږي. خو په عرف کې هغه د چې په 2 احرام وي، څه معنا د میقات ته روانيږي په اشهر د حج کې الته نیت صرف د عمره وکي، بیا عمره ادا کړه، د عمره د ادایګي نه بعد بیرته ځان حلال کو، بیا الته اوسېږي تر هغه وخت پورې چې د حج موقع پر راغله. مابین کې بیرته کور ته رانغه المام صحیحه ونه کو چې بیرته کور ته را ورسېدو، د خپل اهل سره جماع او نزدېکت وکړو، بیا تمتع ختمیږي. نه الته ځان حلال کړی اوسېږي تر دې پورې چې بیا د حج موقع پر راغله. ګورئ دی موږ تاسې حاجیان د دلرې ځایو اول حاجیان لاړ شي تر اختره پورې تقریبا نږدې میاشت پاتې وي، عمره ادا کی، ځان حلال کی، بیا خو بیرته په مابین کې نه راځي. الته د حج د پاره چې احرام تړي اخو اتم په ورځ باندې چې کله د مینا په طرف باندې روانيږي بیا احرام تړي، په دغه مابین کې حلال ګرځي. ټول منافع ورته اخیستل روا دي: ویښتان پرې کول، نوکان پرې کول، او خوشبويي استعمالول، او مخې د جامع. یو طواف ته یو عمره ده. عمره د پاره احرام شرط دی، طواف د پاره نه ده شرط. اول عمره وکړه، عمره نه بعد چې ځان حلال کو، بیا طوافونه کوه. په ورځ کې 10 کې 20 کې چې څو د کړای شوي په ګندلو جامو کې کوه. هغه بیا نه صاحب صفا او مروه کې نه غواړي، هغه پهلوان توري چې منډه 3 واره تیز هغه هم نه غواړي. عام عادي شکل کې طوافونه و شوته وکړه، طواف را شو 2 رکعات وکړه، بیا و شوته وکړه 2 رکعات را پلوکه. دغه تمتع چې په اشهر د حج کې په عمره باندې تللی، عمره دې وکړه، بیا الته یې تر څو چې حجم سې وکړه. د دې په باب کې لږ اختلاف شته چې حج تمتع څرنګه ده. حج تمتع نو ځکه 2 نفره ناستي په دغه 2 کې دا یو د تمتع خبره چې راغله ضحاک ویلې دا چې جاهل وي په دین د خدای په حکم نه خبر، هغه خلک به تمتع کوي. حضرت سعد چې مشهور صحابي ده، هغه ورته ډیر بیکاره خبر دی وکړی وراره. دا ته څه ویلې چې حج تمتع به هغه څوک چې د خدای په امر جاهل وي نه خبر. دا بل تابعی د کشر دی، هغه ورته خو حضرت عمر سه منع تر کړي، ما خو دغه علم د حضرت عمر سه منع تر کړي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته چې دغه حج تمتع نبی علیہ السلام کړی، موږ کړی. حضرت عبد الله ابن عمر سره بیا څوک ناسته، څوک ویتنه تر کې د حج تمتع نه چې دا روا ده چې عمره ته لاړ شي، بیا پیغه باندې ورسته حج پسې وکي. هغه ورته او وای د تا پلار حضرت عمر خو منع کړی دی دغه. حضرت ابن عمر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه، موږ کړه، اما د پلار تعمیل بکې که د نبی علیہ السلام د امر به تعمیل کړي، د کوم چې اتباع وشي خیر ده. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج تمتع د حضرت عمر صاحب تر وخت پورې وو. حضرت عمر صاحب منع وکړه. ولې منع وکړه؟ منع په دې حیثیت ونه کړ چې تمتع ناجایز ده. د خلکو کمزوري راغله، مدینه منورې نه ځه حج ته عمره ورسره کا، په دا ټول کال کې بیا مازه. نو دوی ویل چې دا خو د مکې معظمه هغه حرمت، د طواف بیت الله، مشاعر عظمت، دا خو بیا پاتې کېږي، خلک سستیا کوي. نو په اشهر الحج کې به صرف حج کوي، د عمره ولې په نور کال کې نه کوي. نو ټول کال به د حرم شریف سره تعلق باقی وي. دغه مصلحت په بنیاد باندې د سنت چې دا ناجایز د خو خپل حضرت عمر صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې موجود وکنو موجود چې ورسته به ذکر کیږي الته نبی علیہ السلام حج او عمره احرامونه تړل شوی خو بدل کو په عمره
چا حج و یو خو پاتې شو انوره ورته ویل کنه چې عمره کوي چې عمره کړه خو عمره وکړه بیا چې حج موسم راغی حج لپاره احرام وتړو ټولو اکثرو مرګري حج چی شو حج تمتع شو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خو جائز ده دم کړی ده لیکن د دغه مصلحت په بنیاد باندې چې خلک بیا تعلق دی بیت الله پرېږدي سستیا کوي بس قاسم حج خرجي ای حج په وخت کې به عمره مو وکړي دلته دغه ځای کې یو راوي خطا شوی چې نسبت یې منع حضرت معاویه صاحب ته کړی نه دا حضرت عمر صاحب اول منع کړی ده ظاهر خدا شي چې نبی علیہ السلام صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم دغه په وختو کې وو حضرت معاویه صاحب منع وکړ نه دا وی چې منع اول حضرت عمر صاحب کړي خو هغه په یغه مصلحت باندې کړی ده نور حج تمتع چې دا جائز ده اوس دغه حج تمتع چې څوک وکي ګټه یې واخیسته په یوه سفر دوه عبادت ادا کړه نو په دغه باندې ما تیسر من الهدیه ما تیسر من الهدیه ادنا مقام هغه پسه ده پورته غویای اوښ چې په وس باندې پراو هغه بکي ادنا دا د چې پسه به علالی نور غویای علالوی شوی اوښې علالوی شوی هغه علالوی شي خو دغه پسه علالول د جنایت په لحاظ نه ده په چا چې جنایت واوړي دم د جنایت هغه خپله خوراک نشي ترکړی هغه به مسکینانو ته ورکوي او حضرت نبی علیه السلام د دغه علالولو شي غوښه په خپله وخوړه که نه وخوړه چا د هر یوه اوښ نه څه غوښه راټو پرې کړه او په یوه کټو کې باندې کړه شروع یې خپله تر وچکله دغه ته دم د شکرانې ویایي دا قرباني م نه ده د موږ خلک په دغه م نه پیږي یو قرباني وي اضحیه حاجي باندې اضحیه نشته خو مسافر ده په مسافر خو نشته دم د شکرانې دغه دم د شکرانې په حاجي مقارن او حاجي متمتع باندې واجب ده حاجي مفرد او عمره کوونکي دپاره مستحب ده عمره کوونکی هم پسه علالوی شي حج مفرد هم علالوی شي خو په واجب نه ده مستحب ده د هغو دپاره او حج قران چې چا وکړو یا حج تمتع وکړو په هغه باندې یو پسه واجب ده که چا د پسه وس نه و نه یې کو پیدا بیا به د پسه په عوض کې 10 روژې نیسي خو دا 10 روژو کې به 3 روژې په حج کې وي و چې د حج نه فارغ شي دا 3 روژې په حج کې څه معنا چې مراسم د حج لا شروع وي نو بهتره دا ده چې اخرنۍ ورځ د عرفات ورځ شي وم اتم نم د اختر د ورځې نه مخکې به دا 3 روژې نیسي و روژې چې بیا کله د حج نه فارغ شو بیا که هلته اوسېدو هلته دې ونیسي که دلته راغی دلته دې ونیسي دا نور ائمه مبارکین وی که دغه 3 روژې چا مخکې ونه نیوي تر اختر نه پرون ابل ورځ سبق کې د ایام تشریق په باغ کې تیر و دوی په ایام تشریق کې د پښوینې څخه خدام په حج دی موږ د امام سي په مسلک چې هغه 3 روژې ونه نیوي بیرته حکم د پسه تلاړ هغه واجب د ذاتی کوم خوانه پیدا کوي پسه به علالي په دغه نیت باندې بیا روژې دغه په ځای باندې نه درېږي